د ننګرهار په مرکزي زندان کې لسګونه داسې زندانیان شته چې همدلته په زندان کې د قرانکریم تجوید، حفظ او ترجمې زده کړې بشپړېدو ته نږدې کړي دي. مونږ هر سهار په 15 باندې 9 بجې د قرآن پاک د زده کړې، ترجمې، ناظره او تجوید دپاره دلته راځو. د مولوي صاحب نه تر 11 بجو پورې زده کړه کوو چې 11 سپارې قرآن پاک مو په تجوید سره زده کړی لوستی. دا زندانیان هره ورځ د قرآن کریم او په نورو عصري زده کړو بوخت دي. وایي د بند له دغې مودې سالمه ګټه پورته کړې ده. ننګرهار محبس کې بندي یم او فی الحال په دغې محبس کې مې نیم قرآن مجید حفظ کو، بیرون مې نیم قرآن مجید ویلو. اوس فی الحال درسونه دلته وایو. په دغې د 9 نه تر د 11 بجو پورې درسونه موږ وایو. دلته یوازې ځوانان نه بلکې عمر خوړلي هم خپله هڅه کوي څو د زندان له دغې مودې سالمه ګټه پورته کړي. قرآن کریم ما په زندان کې شروع کړی د 8 بجو نه 12 بجو پورې یامه، مازدیګر یې بیا د 3 بجو نه 5 بجو پورې یامه. 2 سپارې قرآن دا الحمدلله ما په یادو باندې مې ویلی او نور به هم څه ور ویم او باندې داسې وه چې موکره ته نه وه، بس غریبي وه. او دغه اوس په دې محبس کې چې یو لاس به تر ناخلو چې باندې لاړو هم د خیر او د ایمان سره ویوبئ. په دې موږ ایمان راوړی، دا زموږ کتاب دی آسماني. په ورته مهال د ننګرهار مرکزي زندان مسوولین وایي د زندانیانو لپاره یې هره ورځ د زندان په داخل کې عصري او دیني زده کړې پیل کړي او تر دې دمه لسګونه بندیان په زده کړو بوخت دي. ننګرهار په مرکزي زندان کې الحمدلله فعاله مدرسه لرو او لیک لوست زده کړې لرو. باید ووایم دلته په زندان کې اوس هغه پخواني زندانونه نه دي چې وهل ټکول یا شکنجې وي. لله الحمد زده کړې روانې دي او داسې بندیان چې هغه مخکې نه په څه باندې نو خبر زده کړې نه وي کړې، په ظرف د 2-3 میاشتو کې هغه پوره اګاسي او پوره زده کړې کوي. دلته یوازې دیني او عصري زده کړې نه بلکې زندانیانو ته بېلابېلې حرفوي زده کړې هم ورکول کېږي.